دا هغه پانګوال دي چې د مزار هوټل سوداګریز مرکز ته یې د تجارت لپاره خپله پانګه راوړې او د هیواد اقتصادي پرمختګ او ځان بسیاینې لپاره کار کوي. دوی وایي چې مزار هوټل لوی سوداګریز مرکز ته په راتګ سره یې د کارونو لړۍ پراخه شوې ده او دلته خورا ډېرې اسانتیاوې ورته برابرې شوي دي. ما قبلا دیگه جای بودیم، این سهولتایی که فعلا مارکت بزرگ مزار هتل با ما ایجاد کرده ما بسیار راضی هستیم. ما جای دیگه که بودیم یک سهولت نبود، دفترهای ما خرد بود، در ضمن از او مرکز بازار به ما نزدیک نبود. برای فعلا سهولت امیر که ایجاد کرده مارکت حصار همینجا است، بازار بولی همینجا است. ما میتونیم با آسانی هم مشکلات خود از بازار مرفوع بسازیم و رفع بسازیم. در ضمن از او هم دفترهای ما دیگه جای بود، مثلا ما در دفتر یک دفتر داشتیم دیگه، آشپزخانه و سهولتایی که اونجا نداشتیم اینجا داریم. آشپزخانه بود و تشناب بود و خب میهمان ما یا خود ما از این بسیار از این سهولت‌ها بسیار به خوبی استفاده کرده میتونیم. ورته مهال د مزار هوټل مسئولین وایي یاد سوداګریز مرکز کې غواړي داسې اسانتیا رامنځته کړي چې دلته د مراجعینو ټولې اړتیاوې پوره شي. دوی زیاتوي لا هم په ځینو برخو کار روان دی چې ډېر ژر به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. مزار هوټل ملي پروژه تقریبا د امارت فتحې تقریبا څه کم یو کال وروسته موږ دا کار شروع کړی چې الحمدلله په ډېرې کامیابۍ سره د خدای په فضل سره موږ دا کار د تقریبا 90 سلنه پای ته ورسوی چې 10 سلنه یې زموږ میدهکاري ده چې په هوټل کې روانه ده. دا اوس بیا به تاسې ووینئ مزار هوټل کې تقریبا څه کم 300 شرکتونه او د پروژې یوازې د دواو دي دلته چې یو مرکزیت یې دی چې هلته هر دکان یې 50 متره مربع دی، لاندې هم تشناب اشپزخانه د هغه په څنګ کې یو ګدام لاندې لري د دواو د ساتنې دپاره چې هغه د خوړو او درملو د معیاراتو سره برابر موږ جوړ کړي دي. له بلې خوا بیا د مزار شریف ښار اوسیدونکي د یاد سوداګریز مرکز جوړولو ستاینه کوي او وایي که په ټول هیواد کې دې ته ورته سوداګریز مرکزونه جوړ شي دا به هم د خلکو لپاره یو لوی سهولت وي او هم به د هیواد په اقتصاد کې مثبت بدلون رامنځته کړي. الحمدلله موږ خو ډېر خوشحاله یو، بالخصوص د وطن د آبادۍ په خاطر باندې. دا خو نه بلکې د دولت د ټول افغانستان افتخار دی، د ټول افغانستان د ملت افتخار دی. نو موږ د مشرانو څخه دا یو خاص خواهش دی چې په همدې شکل باندې نه تنها مزار کې یعنی په هر ولایت کې چې داسې اسانتیاوي او داسې مارکیټونه یعنی کمپلیکسونه چې جوړ سي موږ به ډېر خوشحاله سو د ملت اسانتیاو په خاطر باندې او د هر بل خصوص تاجرانو په خاطر باندې. نو دا یو خاص اسانتیاوی دي. ما احساس خرسندی میکنیم که همچنان پیشرفتی در افغانستان هم اجرا می شود و همچنان اجرای مارکت ها و ایجاد مارکت در شهر مزار شریف یک فرصت عالی است برای تمام باشندگان، مخصوصا باشندگان شهر مزار شریف تا سرمایه گذاری کنند تا کسب و کارشان را اینجا راه اندازی کنند. د یادولو وړ ده چې د افغانستان اماراتي شرکتونه د هیواد اقتصادي پراختیا کې پوره رول لري او په بېلابېلو برخو کې د ځان بسیاینې لپاره پیاوړي ګامونه پورته کړي دي. ثابت خان انځور، د البرز نشراتي څانګه، مزار شریف.